ارواښاد شیخ القرآن استاد قاري برکت الله سلیم په 1329 کال کې د شینوارو په هسکې مینې کې زیږېدلی. د خپلې زده کړې د قرآن عظیم الشان تر حفظ وروسته په کابل او مصر کې د نړۍ د مشهورو علماو تر وړاندې ترسره کړي. تر هغه وروسته یې ټول عمر د قرآن عظیم الشان په تلاوت، تدریس او نورو ته په ورښوولو تیر کړ. دی د افغانستان، سیمې او نړۍ له مشهورو دینی علماو او قاریانو څخه شمارل کېده. ګڼ ځله یې په نړیواله سطحه د تلاوت او حسن قرائت په نړیوالو مسابقو کې لومړۍ درجه ګټلې او ډېر ځله د دغو مسابقو د مشر داور په حیث هم پاتې شوی. ارواښاد قاري برکت الله سلیم د پښتو ژبې ښه شاعر هم و. د غزل په فورم کې شاعري ډیره کوله. د هغه د شعرونو یوه مجموعه چاپ سوې ده. په شاعرانو کې رحمان بابا ته ځانګړی ارادت درلود. هغه د تلویزیوني او حضوري تدریس ترڅنګ د حسن قرائت په اړه په پښتو او دري ژبو کتابونه هم لیکلي دي. په خواشینۍ سره چې نن د 1402 لمریز کال د دلوې په 9 نیټه دغه نوموتی قاري او په وطن مین افغان له موږ څخه لاره بېله کړه. خدای دې یې وبخي.